ده زه دا خبره لږ داسې وکړم چې الله دې وکړي ملت ته یې کوم تاسې ته یې نه کوم مجلس حاضرینو دا خبر ملت ته کوم مونږ چې کله علما کینو زه کله طالبانو ته وایم یو منطقي عالم په مخ کې چې د منطق غیبت وکړي قسم په الله سر دې در باندې ماتوي منطق د مونږ په کتابونو کې د روا او د ناروا یې څومره ډېرې خبرې سته علماو دا یوه دسیسه راغلې ده د مسلمانانو د مصروفیت دپاره هغه چې هر قسم ده خو د یو منطقي عالم په مخ کې چې ته د منطقو صفتو کې څومره پې بده لګېږي اما هغه علوم چې نن دنیا ورته ضرورت لري هر علم په هره زمانه کې فرض نه وي یوه زمانه وي یو علم فرض وي بله زمانه کې ورته ضرورت نه وي هغه علم د فرضیت نه د اباحت مرتبې ته راځي مونږه چې د علم سره ملګرتیا وکړو اتحاد ځان کې راولو دا تاسې بعیده مه بلایه چې الله عز وجل به د دنیا ټولو مسلمانانو ته واکمني ورکوي د مونږ واکمني به هم دایمیږي مونږ که علم ته شا کړله د مونږ دغه نظام به هم ختمیږي دوه خبرې عمده دي اتحاد ته ضرورت ته او علم ته ضرورت ته مدرسه کې مونږ چې مدرسه کې کینو چې د علمي کیمیا خبره مولا ته وکړي وي ورکه دا څه کوې هماسې دا ایتا لیونتوب ده مونږ چې د فیزیک خبره ورته وکړو بعضې علما مو داسې وي داسې علوم او که مونږ په دې باندې ابتدا باندې شروع کړو د مونږ په تفسیر روح المانی کې شیوخ ناست دي په تفسیر روح المانی کې په پاڼو پاڼو په دې باندې بحث ده علمي کیمیا د حضرت موسی علیه السلام ته د وحی په واسطه اولینی علم ده نن ولې له موږ نه دا میدان بل چا وړی ده کله مو چې په مدارسو کې د علماو د دغه علومو سره نه ممارست وي نه ملګرتیا وي هغه علوم چې نننۍ دنیا ورته ضرورت لري نو عالم د دغه دنیوي علومو سره ملګرتیا ونه کړي نو داسې په ښه سترګه هم نه ورته ګوري مثلا ډاکټر په میکروبونو په دې شیانو ډاکټر ډېر ښه پوهیږي خو کله چې ته ډاکټر سره کښېنې تا ته ووایي لاسونه ومینځه سړي باندې بده لګېږي خو دا خو